ډګروال شمس الدین د ويشتمې ناحیې د علم ګذر وکیل دغه هغه چې تاسو ګورئ دا کار چې نن شروع شو دا د امرسالي سیستم ده چې په افغانستان کې اولینه پروژه ده چې د معدني اوبه یعنې منرال واټر اوبه په پروژه تطبیق په حال کې ده. نو دا اوله مشروع د ويشتمې ناحیې او د علم له ګذره شو چې دغه کوڅې پکې ممکن وي چې هغه پکې ورسېد او دغه اوبه ډېرې پاکې منظمې اوبه دي. ما خواهش دی نو د ولس نه دا ده چې په دې کې مطلقه باید همکاري وکړي او د دې اوبو نه استفاده وکړي تر څو دغه څه نوع امراض چې دي دغه اوبو د دې په وسیله دغه امراض له بینه ځي. زه محمد صبر هدایت نومېږم، د ساحې ساحوي انجینر یم. موږ دغه ساحه تقریبا دغه 3 کاله مخکې ټوله سروې کړې وه او د هغې دپاره دلته هم د فلټر او رسانې دپاره د ټوله پایپ داوني دغه نقشه او هغه په نظر کې نیولې وه. نو دلته هم دغه صرف د دې ساحې دپاره دلته هم د حکومت د خوا او د هغوی د خوا نه دغه همکارۍ او هغې ته ضرورت دی چې دوی موږ سره په هغې کې ودرېږي او همدارنګه د عوامو د دوی د طرفه چې موږ سره همکارۍ کوي. نو همداسې شاوال صاحب او دا نور ټول موږ سره دلته ټول ولاړ دي او دغه پروژه باندې موږ عملي کار نن شروع کوو او انشاءالله چې تاسو دعاګانې